سلام د نن سهار د 9 بجو خبرونو ته مو زه سمیع الله امینی هرکلی وایم. د فاریاب ولایت عمومي امنیتي وضعیت د ولسمشر غني په مشرۍ د وسلوال پوځ په اعلی سرقمندانۍ غونډه کې وارزول شو. ښاغلي غني دغه ولایت په اړه د امنیتي او دفاعي بنسټونو د راپور له اورېدو وروسته وویل د فاریاب خلکو ته له نقدي مرستو او خوراکي موادو سربیره به حکومت د دې ولایت د امنیت د ټینګښت په برخه کې هر اړخیز اقدامات وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په فاریاب کې د دولت د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه ډیر شوي دي. د تخار په مرکز کې د یوې نښتې له امله 3 پاڅون کوونکي ووژل شول. دغه نښته تېر ماښام د طالقانو ښار په قلبر سیمه کې د طالبانو او پاڅون کوونکو ترمنځ رامنځته شوې ده. د تخار د امنیت قمندانۍ ویاند وایي په دې نښته کې 3 بریدګر هم وژل شوي دي. په ورته وخت کې د دغه ولایت د طالقانو ښار په پلقاق سیمه کې یو ځوان په ډزو سره وژل شوی او په تور یو کس هم نیول شوی دی. ولسمشر غني کرنې وزارت ته لارښوونه کړې چې د پکتیا د جلغوزو د پروسس ټولې چارې باید په دغه ولایت کې ترسره شي. ښاغلي غني تېر ماښام د پکتیا ځوانانو مدني او ټولنیزو فعالانو سره په کتنه کې زیاته کړه چې ډېر ژر به د جلغوزو د پروسس د کارخونې ترڅنګ په پکتیا کې 2 سړې خونې هم جوړې شي. ولسمشر همداراز په ډاګه کړه چې له سیمه ییزې همکارۍ پرته د پاکستان اقتصادي وده ناشونې ده او افغانستان له پاکستان پرته هم هند ته رسیدلی شي خو اسلام آباد له کابل پرته منځنۍ اسیا ته نشي رسیدلی. د بغلان امنیه قماندان په دغه ولایت کې د ولسي جرګې لپاره له نمایندانو وغوښتل چې په ښار کې د وسلو له لیږد څخه ډډه وکړي. اکرام الدین سري همداراز له یادو نمایندانو وغوښتل چې په دې برخه کې له پولیسو سره همکاري وکړي. ګنې پرته له دې به پولیس په خپله لاس په کار شي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسي جرګې د ډېریو نمایندانو پلویان په ښارونو کې وسلې له ځانه سره لیږدوي چې د خلکو د اندېښنې لامل شوي دي. آزاد دارم از کاندید وکیلای محترم که در این رابطه به هر قیمت پلیس اقدام خواهد کرد. به هیچ کسی به هیچ عنوان اجازه را نخواهد دادیم که با چندین فرد مسلح در درون شهر گشت و گذار بکنه. او د بادغیس پولیس وایي د طالبانو د هغې ډلې مخه یې نیولې چې غوښتل یې د یو پاڅون کوونکي د کورنۍ غړي یا ووژني او یا هم له ځانه سره یې بوځي. دغه پیښه تېره شپه د ابکمري ولسوالۍ په شاوخوا سیمو کې رامنځته شوې او یو بریدګر هم وژل شوی دی. د بادغیس امنیه قمندانۍ ویاند نقیب الله امیني زیاتوي د یاد پاڅون کوونکي پلار چې د طالبانو له لوري برمته شوی و هم د هغوی له منګولو آزاد شوی دی. در گذشته نیز گروه 10 نفری از شورشیان و سارقین سلابدست مخالفین مسلح دولت بر خانه یکی از خیزش‌های مردمی حمله کرده و قصد چور و چپاول و قتل رساندن اینا را داشته. خوشبختانه به محض رسیدن پلیس ملی ولسوالی آبکمری در نتیجه توسط این جوان شجاع یک تنشان مردار و جسدشان به میدان باقی مانده و پدر ارجمند دارم که طالبا میخواستن با خود ببرن توسط پلیس از چنگشان رها شد. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه تر بیا مو الله مل.